سلامونه. په تېره ویډیو کې ما د کرویچر اف سپیس ټایم باندې خبره وکړه. که یو شی دا رقم وزني شی په یو کپړه یو په یو شي کې ته کښېږدي نو هغه به دا رقم یو کرو جوړ کړي، لکه و چې ما په دا تصویر په ذریعه تاسو ته اشاره کړی دي. تصویر مې په دې شیر کې چې تاسو کیدای سي هغه چې کوم کونسپټ ما په تېره ویډیو کې درکړی و دغه کونسپټ کیدای سي هغه کلیر نه وي، نو په دې باندې امید کوم چې د دې تصویر څخه به ستاسو د دې کونسپټ چې دی هغه کلیر سي. یعنی یو وزني شی ما په دا یو دغه کې کښېږدي، الاستیک چې کوم فیبریک دی، کپړه ده، پکې ما کښېږدي نو هغه به دا رقم یو کوچنی څه کنجان دا رقم څه به دا چې کومه کپړه ده هغه به دا رقم سره کش کړي. د هغه رقم د خبره وکړه چې سپیس ټایم چې دی هغه هم دا رقم لکه یو کپړه ده، دا رقم یو فیبریک دی چې هغه سرکشي چې یو شی دروند ته پر واچې نو هغه به دا رقم سره کش وکړي. چې څوک سره کش کړي دغه چې کوم کرویچر دی د دې له وجې موږ ته ګریویټي محسوسه کېږي. دا خبره د وکړه په خپله تیوري کې سن په خلاصو، او دا خبره هم وکړه چې په کوم ځای کې کرویچر وي هلته ټایم هم سلو وي. یعنی مثال کے طور پر لکه څه رقم چې تاسو نظام شمسي لیندلی دی چې کوم لمر دی هغه په مابین څه دی، ټیک دی، د هغه رقم دا نور چې کوم پلینټس دی هغه دا رقم راګرځېدلی دي. اوس نیوټن دا خبره کړې وله چې سن او مځکه هغه کم شی دی چې هغه سن و مځکه لمر و مځکه سره ټینګ کړي دي. نیوټن په خپله تیوري کې چې کوم 200-300 کال د مخه پیش شوی هغه دا خبره وکړه چې هغه ګریویټي ده، هغه ګریویټیشنل فورس چې دغه دوه شانې سره تړلي د هغه رقم مځکه او سپوږمۍ هم د ګریویټیشنل فورس په ذریعه تړل سوي دي یو د بله. آینسټاین دا خبره وکړه چې مثال کے طور پر مځکه دلته ده، د دې یو اسانه کونسپټ درکوم. مثال کے طور پر مځکه چې ده هغه دلته ده، ټیک دی، او نور چې کوم پلینټس دي هغه هم په دا کرویچر کې دا رقم پرتې دي. د دې کرویچر له وجې دا مځکه چې ده هغه د لمر چکر وي، د دې کرویچر له وجې چې دا کرویچر نه وي، که دا کرویچر نه وي نو به مځکه د دې قابله نه وي چې هغه د لمر چکر ووي. یعنی که دا کرویچر نه وي مځکه به بلکل سیده روان سي او لمر به شاته پاته سي. سن په خلاص شو. که چیرې خدای نخواسته دا چې کوم کرویچر دی دا ختم سي، که چیرې خدای نخواسته دا کرویچر ختم سي په هغه ورځ د دنیا قیامت یو رقم ټوټل چې کوم سیستم دی ستا ده هغه به ډسبیلنس سي. نو دا د سورج برکت دی چې دا د سورج هم برکت نه دی، دا د خدای برکت دی چې دا لمر په دا طریقه جوړ کړی دی او د لمر ارد ګرد چې کوم ستا پلینټس دي هغه خپل ریولوشن کوي، خپل چکر وي. اوس آینسټاین دا خبره وکړه چې په کوم ځای کې کرویچر زیات دی، لکه څه رقم چې په دا ځای کرویچر زیات دی، چې په کوم ځای کرویچر زیات دی هلته به ټایم هم سلو وي. په دغه خو موږ وایو چې په کوم ځای کې بلیک هول دی، په دا بلیک هول به هم موږ یو ورځ خبره کوو. ولې بلیک هول که ته وګورې د سیټ د خوا مثال کے طور بلیک هول هم دا رقم په سپیس ټایم کې دا رقم ځای چې هغه دا رقم هول بلکل جوړ کړی دی. که ته د سیټ ورته وګورې بلیک هول به دا رقم سن په خلاص، مطلب بلکل دا به دونه ډنس دا به دونه هیوي چې په دې چې کوم کپړه ده د سپیس ټایم چې کوم فیبریک دی په دې کې به دا رقم یو هول جوړ کړي، دې ته موږ وایو بلیک هول. دلته چونکې کرویچر زیات دی نو د لیب چې کوم ټایم دی هغه هم هغه سلو سي، یعنی ودرېږي. د هغه رقم چې راواخې ټایم چونکې د لمر خواته چې کوم کرویچر دی هغه زیات دی، ټیک دی، او ټایم به هلته
ډېر سلو وي ایز کمپیر ټو بنسبت چې کوم ټایم نن سبا یعنی پر موږ تېرېږي پر مځکه هلته به ډېر سلو وي بنسبت د دې ځای نو چې څونه په یو سپیس ټایم کې چې څونه زیات کرویچر یې د هغو نه به زیات ټایم هلته سلو وي بله خبره ده دا وکړه آینسټاین په خپل جنرل تیوري اف ریلیټیویټي کې چې لایټ هم بینډیږي لایټ سره کم بینډیږي ورور د کرویچر له وجې مثال کې طور پر یو لایټ را روان وي پر دې خوا مثال کې طور پر دا لمر دی ټیک دی دا چې کوم دغه دی دا لمر دی او د لرې څه او دا زموږ مځکه ده ټیک دی او لایټ چې دی هغه را روان دی چونکې دغه چې کومه دنیا ده دا لرې ده زموږ څخه بیخي زیات او د دې چې کوم لایټ دی هغه به دا رقم را روان سیده چونکې لایټ چې دی هغه په سټریټ لاین خالي خپل ټریول کوي که چیرې دا کرویچر مخته ته راسي نو به لایټ دا رقم کرو سي چې دا رقم کرو واخیستی د ګریویټي له وجې د کرویچر له وجې موږ ته به دا لایټ په نظر راځي یعنی حالکه د هغه چې کوم شی دی دا د لمر و شاته دی لیکن د دې کرویچر له وجې لایټ چې دی هغه بینډ سولو خپله لاره چینج کړه او موږ ته به دا رقم په نظر راځي دا رقم په کائنات کې چې موږ وګورو ډېر دا رقم ستوري چې هغه 200-300 زر کاله د مخه مړه سوي خو اوس هم موږ ته هغه په نظر راځي د هغه وجه دا ده چې هغه لایټ یو خو هغه دونه لرې دی چې هغه د هغو چې کوم لایټ دی هغه موږ ته ناوخته را رسیږي یعنی 1000 کاله 200 کاله بعد را رسیږي د هغه رقم چې راواخې چې کوم لمر دی هغه زموږ څخه دونه لرې دی چې کوم لمر دی هغه زموږ څخه دونه لرې دی چې هغه 8 منټه خپل رڼا اخلي چې موږ ته را رسیږي د لمر که چیر خدای نخواسته لمر یو دم ختم سو یا خپل لاره چینج کړل یا بالکل تباه شول نو 8 منټه بعد به موږ ته دا رامعلومیږي چې لمر چې دی هغه ختم سو او د هغه ژوند څه ته وایي هغه مزید نور کار نس کولی 8 منټه بعد به موږ ته لمر د هغه رقم د لایټ کوم کنسپټ ما اوس درک کړي چې لایټ سره کوم بینډیږي او په دا رقم طریقه چې دا رقم ډېر دا رقم ستوري موږ په کائنات کې وینو چې هغه 300-400 کال د مخه مړه سوي خو اوس هم موږ ته رامعلومیږي حالکه د هغو وجود به اوس په کائنات کې نه وي کور ودان ډېره مننه مهرباني